ما ترو چې موږ هلک باله خدای خبر چې له کوم ځای څخه یې پلاس پیدا کړی و. په هغه وخت کې ټول پلاس ته خوشحاله شو. پرې غوڅ مو کړه او دیوال ته ورسېدو. دیوال چې له دې اړخ څخه دومره لوړ نه و، خو له بلې خوا څخه موږ خبر نه وو چې څومره ژور دی. خو د ازادۍ لپاره مو په تیاره کې بې دریغه هڅه کوله. په موږ کې فرینډز غټ او قوي و. هغه د دیوال خواته په څلورې شو او موږ به پرې دیوال ته وختو. کله چې موږ اوچت شو، ما او جان په دواړو فرینډز را اوچت کړ. کله چې جان په تیاره کې له دیوال څخه ټوپ واچاو، له خولې یې بې کریغه چغه ووته. معلومه شوه چې لاندې ځای ژور دی او جان په پښه کې داسې درد پیدا شو چې همدا زارۍ یې کولې چې ما پرېږدئ او تاسې ځئ. زه د تګ نه یم. د پښې اخري برخه یې پسې وپړسېده. په ډېر تکلیف مو په ځان پسې کشاوه او همدا به یې ویل پرې مېږده نشم تلای، خو کوم غوږ مې ورته نه نیو. کله چې په ښه زور هغه ټاکلي ځای ته ورسېدو، نو په کراره یو غږ راباندې وشو. پیپلنه ته یې؟ ومې پېژانده. همدغه سور سترګی او شین سترګی جیس و. یو څو قدمه راڅخه لرې و. ورته مې وویل چې یو ملګری مې خوږ شوی، تلای نه شي، کښتۍ چیرې ده؟ ویل یې چې کښتۍ ولاړه ده، له هر څه ډکه ده، یوازې راشپیلونه یې له ما سره دي. زر کوئ چې ناوخته کېږي. کوم نیم ساعت وروسته د څار کښتۍ دې خواته په راتلو کې ده. باید له هغې مخکې ځانونه یو ځای ته ورسوئ. عجب وخت په ډېر مشکل سره له جیس سره په کښتۍ کې سپاره شو او کښتۍ مو د اوبو څپو ته پرېښوده او په یو نامعلوم سفر مو پیل وکړ. کښتۍ ښه په سرعت سره روانه وه. کله چې ښه لرې راورسېدو، نو جیس وویل اوس کولی شئ چې خبرې او سیګرټ وڅښوئ. جیس هم کښتۍ په سم لوري روانه کړه او ویل یې چې یقین مې نه کېده چې تاسې به نن شپه راووځئ. ما وویل چې زه به تاسو ته ډېرې شپې سبا کړم. بیا یې وویل پیپلنه، ستا یقین دی چې هغه ساتونکي به مړه شوي وي؟ که داسې شوي نو ډېره ښه به وي. تر یو څه وخته پورې به ترې بېغمه یو. ورته مې وویل زما خو یقین دی چې د ژوند څکه به ونه کړي. هغه وویل خیر، معلومه به شي. زه کوښښ کوم چې تر سبا پورې مو یو محفوظ ځای ته ورسوم. دې وخت کې جان را په خود شو او ویل پیپلنه، په کوم طرف روان یو؟ دې پښې خو له هره کاره وایستم. ورته مې وویل چې لا تراوسه خو په امن کې یو، ته لږه ګزاره وکړه. کله چې وچې ته ورسېدو، پښه به درته وتړم، خو اوس لږ په کرار شه. کله چې 12 میله اندازه مزل مو وکړ، اوبه 2 تقسیمه شوې. جیس وویل په دې طرف به لاړ شو. دلته په دې جزیره کې یو څه غرونه او ګڼ ځنګل هم شته دی او د ځنګل نه لرې آبادي هم لري. خو تاسې به په امن کې یاستئ، ځکه چې د دې جزیرې اوسیدونکي ځنګل ته کم راځي او یوازې کله کله د ښکار لپاره راځي. خو دلته ډېر لوی قدرتي غارونه موجود دي. په یو غار کې تر 2 ورځو پناه واخلئ. یوه خبره په غوږ کې ونیسئ، کله کله د ګشت بې انجنه کښتۍ دې خواته راځي. تاسو باید ډېر فکر وکړئ چې ورونه ونه لګوئ. د سبا 4 بجې به وي چې هغه ځنګلي جزیرې ته ورخواته شو. په وار وار مو کښتۍ چلوله چې له یخنۍ څخه وساتل شو. کله چې له بیړۍ څخه ښکته شو، د خوراک سامان او د هغو ساتونکو ټوپکې مو په غاړه کړې. ما ترو له جان سره مرسته کوله. له جیس څخه جلا شو. جیس وویل زه به اوس ډېر لرې راتاویږم. خدای دې وکړي چې هغوی ته په لاس ورنشئ. لږ وروسته په تیاره کې له سترګو پناه شو. په دې وخت کې په سخت مشکله کې ولوېدلو، خو د ازادۍ هیلې راټینګ کړي وو. ما ته داسې ښکارېده لکه یو ډارونکی خوب چې وینم. هغه بندي زړه مې مړ او د ازادۍ زړه مې زور کاوه چې مخکې مې وهي. څو ورځې مخکې موږ ټول سره پردي وو، خو اوس مو له یو بل سره همدردي وه. ما ترو یو 18 کلن هلک و، خو لکه یو تیږه داسې کلک و. په ټوله لار یې اخ هم نه دی کړی. د جان غوندې سړی چې په ژوند کې سختې لیدلې وي، خو اوس را په غاړه و او د یو معصوم ماشوم په شان به راته په ژړا شو. ویل به یې پیپلنه، تر څو به مې په ځان پسې راکشوئ؟ زما لپاره ځان په آفت کې مه اچوئ. ما پرېږدئ، زه نه غواړم چې زما په وجه ته او ملګری دې بیا ونیول شي. ورته مې وویل جان، لږ فکر وکړه، ته یو سړی یې، د ناځوانۍ خبرې مه کوه. دا پلان موږ ټولو جوړ کړی او ټول به عمل پرې کوو. هلته به موږ بریالي کیږو. تر مرګه به دې چېرته پرېنږدم،
خدای مکړه که زه ستا پر ځای وای نو زه به تا پرېښودم. اوس به موږ یو ځای ژوند کوو او په یو ځای به مو مرګ هم وي. د شرق له لوري یو څه رڼا شوه، خو ځنګل دومره ګڼ و چې رڼا یې لاندې نه راپرېښوه. لمر ګرمېده، یخ په کرار کرار کمېده. کله چې ښه رڼا شوه خپل ځانونه مو په ښایسته مقام کې ولیدل. خو لا مزل مو کاوه او غر همداسې راڅخه لرې کېده. کله چې ښه تکلیف غره ته نږدې شو، فرینډز او ماترو ژر ژر یو څو لرګي راټول کړل او جان ته مو زنبیل جوړ کړ او پکې مو واچوه. د کوم غار په لټه کې شو. د ځنګل ځمکه یو څه لمده وه او د ځناورو د پښو پلونه پکې معلومېدل. په یو ځای کې مو یو تالاب ولیده. دلته مو دمه وکړه او د جان پښه مې وکته. ماترو یو څه لرګي راټول کړل او اور یې بل کړ. ما له خپل کمیس څخه ټوټه وشکوله. پر اور به مې ګرمه کړه او په پښه به مې ور کېښوه. کله چې لږ آرام شو نو پښه مې سمه ور وتړله او بیا مو مزل پیل کړ. په یو ځای کې مو بیا دمه وکړه. د سامان کڅوړه مې راوسپړله. یو زوړ چاقو چې له کاره لوېدلی و، قطب نما او 10-12 فوټه اوږده رسۍ پکې پرته وه چې ناڅاپه ماترو چغه کړه. کتل مې چې یو تور مار چې سر یې له ځمکې څخه یوه لویشت پورته نیولی د جان خواته ولاړ دی او له خولې یوه تیره ژبه باسي او ننه باسي. فرینډز ته مې ویل چې ډز پرې وکړه. دا چې فرینډز په یو هوټل کې 3 کسان په یو ځای وژلي وو، خو مار ته یې غړي سست ول. جان ته مې ویل حرکت ونه کړې. فرینډز ته مې بیا د ډز وویل. ناڅاپه په ځنګله کې د ګولۍ اواز څو وارې تکرار شو. له ښه قسمته مار لګېدلی او مړ شوی و. فرینډز وویل که دا نر وي نو کیدای شي ښځینه مار هم دلته وي. راځئ چې مزل وکړو. له ډېرې ستړیا سره سره مو بیا د غار لټه په ځنګل او غره کې پیل وکړه. جان په زنبیل کې بې هوښه پروت و. عجب تصور به ذهن ته راته. داسې مصیبتونه چې د ونو په ښاخونو به زخمی شو، په ځمکه به راولوېدو، خو یو نه لیدونکي قوت به مخکې کشولو او خپل زخمونو ته مو فکر نه و چې پر موږ څه تېرېږي. له یوې چینې سره مو بیا دمه وکړه او اوبه مو وڅښلې. جان هم په هوښ کې شو. مخ یې یو بل خواته واړاوه او ویې ویل پیپلنه زه لا ژوندی یم او دا کوم ځای دی؟ ورته مې وویل د ځای خو معلومات نه لرم، خو ته لا ژوندی یې او روغ یې. ویل یې کاش چې مړ وی او په تاسې باندې خو بوج نه وی. په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ور خواته شوم او پر سر مې ورته لاس ور تېر کړ. ورته مې وویل یاره ستا غوندې بې همته انسان مې لا نه و لیدلی. د پښې په لږ ټپ دې دا حال شو. بس حوصله وکړه، د یو څو ورځو خبره ده. شکر وکړه چې هډوکي دې مات نه دي. همدلته د چینې خواته یو غار و. همدا ځای مو خوښ کړ. غار ته ور دننه شوم او له حشراتو څخه مې پاک کړ. دلته د اسانتیا دا وه چې اوبه نږدې وي او څه خوراک مو چې څو ورځې کېده هم بس په ختمېدو. د ځنګل ځناور هم و چې د هغوی له غوښو به کار واخلو. د غار په خوله کې به ودرېدم. شاوخوا مې نظر هم وکړه چې څه نه ښکارېدل. یو څه بوټي مو سره راټول کړل او د غار خوله مو یو څه بنده کړه. غار دومره لوی و چې 40 کسان په اسانۍ سره پکې ځایېدل. دا چې ټول ښه ستړي او ستومانه وو، فرینډز مو پیرې ته کېناوه او موږ بېغمه ویده شو. 1 ساعت وروسته یې زه راویښ کړم او دی ویده شو. د غار په خوله کې له ټوپک سره ناست وم. زما د سترګو په وړاندې د ځنګل ښایسته منظر و. د ځنګل هر څه ونې او غڼې په خپل سر کې مست وو. یو او بل خواته یې ټالۍ وهلې. له غار څخه ښه وړاندې چې کوم په نظر راتله یو لوی تالاب و. د لږ ځنډ په وتلو سره مې د تالاب خواته یو خنزیر تر سترګو شو چې د اوبو لپاره راغلی و. همداسې مې ورته کتل چې نور هم را پیدا شول. زه یې په ننداره وم چې بې ضرره خنزیرانو په اوبو کې مستي شروع کړه. له لږې مستۍ وروسته په ډېر تلوار له اوبو څخه راووتل، خو یو پکې پاتې شو او ټوپونه یې وهل چې ښه ورته ځیر شوم مګر مچ نیولی و. ماښام مو یو څه اور بل کړ او ماترو قهوه جوړه کړه. جان ته مې هم ور وڅښله او پښه مې بیا ور وتړله. جیس یوه مهرباني دا کړې وه چې یو تور صابون یې په سامان کې اچولی و. مخ او لاس مو پرې وینځل. کله چې ښه تیاره شوه نو یخ هم زور ونیو. اور مو بل کړ. خو جان ویل چې کیدای شي خطرناک ثابت شي، باید مړ یې کړو. خو چاره نه وه، له یخه هم طاقت نه کېدم.
په هغه شپه مو هم په وار وار پیره وکړه. کله مو چې په سبا ځانونه سلامت سره ولیدل د خوښۍ مو حد نه و. په ځنګل کې مې نامعلومه میوه پیدا کړه چې سهار مو ځانونه پرې ماړه کړل. ماترو په تیږه چاقو ښه تېره کړه او راخواته شو او راته یې وویل په پلنه خوښه دې ده چې ږیره درته وخریم او د یو ماهر نایي په څېر یې ږیره هم را صفا کړه. د ورځې اوږده برخه مو په مخ کې وه. ملګرو ته مې وویل چې څه کوو. ټولو وویل راځئ چې په ځنګل کې وګرځو چې د ملاستې ښه ځای پیدا کړو او ښه میوه که مو پیدا کړه او که کوم ځناور مو هم ښکار کړه. موږ لا په دې خبرو کې وو چې د شادیانو یوه غټه ډله زموږ په شاوخوا راتاوه شوه. دا یو قسم تور او بدشکله غټ غټ شادیان وو. کوم 50 قدمه وړاندې په اتفاق راته کېناستل. عجیبه اتفاق یې و. د ټولو په مخ کې یو زوړ شادي ناست و لکه د لښکر مشر چې وي او له خولې به یې ډارونکې چغې ویستې. موږ هم تیار له ټوپکو سره ورته کېناستو داسې لکه دوه د دښمن لښکرې چې یو بل ته په برید کې ناستې وي. ټولو ته مې وویل چې زه کله ووایم نو ډز به کوئ. کتل مې چې زوړ شادي له ځایه اوچت شو او په خپل پوځ لکه یو هوښیار قومندان وګرځېد. فکر مې ورته کاوه په کرار کرار یې کړۍ راتنګوله. په ونو کې داسې خاښ نه و چې دوی به پرې نه و ناست. کله چې مې د ډز امر وکړ فرینډز په ټولو کې زوړ شادي له وار سره وویشت. یو څو ډزونه مو پرې نور هم وکړل. په ځنګل کې د ډزو او شادیانو بې پایانه شور جوړ شو. فکر مې کاوه چې شادیان به نور وتښتي خو هغه زوړ شادي بیا راجګ شو لکه یو سپه سالار نورو ته یې هدایت کاوه او پوځ یې یو ځل بیا په موږ راسماوه. په دې کې یو ډز بیا وویشتل شو او په ځمکه راولوېده. د ایمان خبره ده زه هم اوتر شوم خو دلته عجبه معجزه وشوه. کتل مو چې له ځنګله څخه یو قسم سره لکۍ شادیان را پیدا شول او پر تورو شادیانو یې برید وکړ. په لږ ساعت کې تور شادیان څه مړه او څه وتښتېدل. موږ ورته په تعجب کتل لکه خدای پاک چې زموږ مرستې لپاره رالیږلي وي. جان سر را اوچت کړ او اسمان ته یې وکتل. الله تعالی ته یې شکر وویست. فکر مې شو چې د فرینډز له ښي مټ څخه وینې څڅېدې. کوم شادي حمله پرې کړې وه خو زما ورته فکر نه و. همداسې زموږ په روغتون کې یو بل زخمي هم اضافه شو. 15 شپې او ورځې مو په دې غار کې ښه په خیر و خیرت تېرې کړې. په شپږمه شپه باران شروع وکړه. موږ ټول په غار کې نښتې سره ناست وو او خپل تمباکو مو څښل. د ماترو او جان له یخنۍ څخه غاښونه کړپېدل. موږ دلته لیونتوب کړی و چې لرګي مو نه و راټول کړي. باران په خپل رفتار 2 ساعته روان و. په ځنګل کې اوبه ولاړې کړې وې او هر ځناور او حشرات یې له خپلو ځایونو څخه بې ځایه کړل. په 3 ورځو کې د باران اوبه وچې شوې. د ځنګل حشرات ټول راپورته شوي وو خو اوس موږ ورسره روږدي شوي وو او ډار مو ترې نه کېده. په 10مه ورځ مې جان او فرینډز په غار کې پرېښودل او ما او ماترو په ښکار پسې راووتو. په ځنګله کې چې کله ښه لرې راغلو د ډنډ بلې غاړې ته مو د یو مرغه آواز واورېده. په یو لوی چکر خواته ورغلو. ګورو چې یو بطخه په وښو کې نښتې او د خلاصون کوښښ کوي. په کرار کرار مو خلاصه کړه خو زه حیران شوم ځکه چې بطخه په وښو کې نه بلکې په دام کې نښتې وه. وپوهېدم چې دلته انسانان شته او دام له انسان څخه بل څوک نشي ایښودلی. کله مو چې بطخه په اور کوله سوچ مې وکړ چې کیدای شي همدغه ښکاري موږ لیدلی هم یو. جان او فرینډز ته مې وویل. فرینډز وویل چې راځه ښکاري پسې په ځنګل کې وګرځو کیدای شي کوم زیان راته ورسوي. ماترو مو له جان سره په غار کې پرېښود او موږ ټوپکې راواخیستې. ځنګل مو یو څه ولټاوه خو د ځناورو او حشراتو غیر مو نور څه تر سترګو نه شول. دومره مو معلومه کړه چې یو څوک ځنګل ته ځي او راځي. په یوه ځای کې مو یوه پنجره هم ولیده چې په غالب ګمان د کوم ځناور د نیولو لپاره وه. فرینډز راته وویل راځه دلته پټ کېنو. همدغه یوه لاره وه چې له ښکاري سره مو لیدل کېدل. خو سوال دلته و هغه څه وخت راځي. یو څه انتظار مو وکړ خو بې ځایه و. له ښه ځنډ وروسته د غار په طرف روان شو. کله چې غار ته ورسېدو ماترو بطخه پخه کړې وه او بېغمه مو وخوړه خو له نامعلوم ښکاري څخه په ویره کې و.